کله هم چې تاسو خوراک وکړئ او 6 غنټې بعد یا 12 غنټې بعد یا 24 غنټې بعد تاسو ورپسې خېټه خراب شي او تاسو ته الټې درځي او په خېټه مو درد وي نو تاسو پوه شئ چې تاسو ته په دې دوران کې فوډ پویزنینګ شوی دی. یعنې فوډ پویزنینګ دې ته وایي چې کله هم تاسو هغه خوراک وکړئ په کوم خوراک کې چې بکټیریا وي یا وایرس وي یا ټوکسین وي نو دا ستاسو معده او کولمو ته لاړ شي او کله چې لاړ شي نو 6 غنټو نه ونیسه تر 24 غنټو کې دننه دا ستاسو خېټه خرابوي او تاسو ته الټې راوستلی شي. د دې سره ستاسو په خېټه باندې درد به وي او د دې سره ټمپریچر هم راوستلی شي. نو په دې دوران کې تاسو ته ضروري دا چې نیم کول تاسو څومره زیات څښلی شي هومره ستاسو صحت لپاره فایدهمند ده. دویمه خبره دا چې کیله خوړل ضروري ده او د دې سره دهي خوړل ضروري دي او چاول خوړل ضروري دي او تاسو به د دې څیز نه دوباره ځان بچ کوئ کوم ته چې فوډ پویزنینګ ویلی شي. نو د بچ کېدلو طریقه یې دا ده چې کوم انسان خوراک تیاروي هغه ته پکار ده چې د صفایي خیال ضرور وساتي او کله چې تاسو خوراک کوئ نو په دې دوران کې هم د صفایي خیال ساتي نو دا فوډ پویزنینګ به تاسو ته نه کېږي او هغه خوراک ډېر مه کوئ کم خوراک چې ډېر وخت شوي وي یا بار بار هغه پخیږي په غوړو کې. دغه شان ستاسو د صحت په اړه میډیکل معلوماتو لپاره زموږ سره اوسئ او که چیرې ستاسو ذهن کې هر یو قسم سوال وي نو تاسو زموږ نه په کمنټ کې تپوس کولی شئ.